دلته د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې دیني عالمان په افغاني ټولنه کې د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو د له منځه وړلو په موخه سره راټول شوي څو له بهره راغلي دودونه له منځه ویشي او د غم سربېره د خوښۍ د مراسمو لګښتونه هم کم کړي. دیني عالمان وایي چې له بهره راغلي دودونه او رواجونه چې هیڅ ډول دیني او افغاني صبغه نه لري، نه یوازې دا چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي، بلکې ټولنیزې ستونزې ډېروي چې د له منځه وړلو په برخه کې دیني عالمان باید هڅې ترسره کړي. اکثر مردم اگر به دریاهای کشورهای خارجی غرق میشن، در بین قایق‌ها و در بین کشتی‌ها میرن به سفر میکنن به طرف ایران و به طرف ترکیه، اکثرش اینمی رواجای ناسالم مراسم گزاف عروسی است. پس بنابراین لازم است که برای مردم پول بده الا اسقاط بکنه، تکفین و تجدید بکنه. کاملا از دیدگاه شریعت اسلام مردوده. یگانه راه مقابله با خرافات یا با بدعت ها بگیم یا با فرهنگ های ناسالمی که در جامعه رواج پیدا کرده، اما علما میتونن که از این طریق در مقابل از اینا قد علم بکنن و این فرهنگ های نابجا را از بین جامعه محو کنن. په ناسته کې د بغلان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي اسدالله مصطفی هاشمي وایي چې د ناسمو دودونو پاللو افغاني ټولنه د بدبختۍ په لوري بیولي او د دغو دودونو پالل د دې لامل کیږي څو ځوانان په قاچاقي لارو باندې بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. خو ژمنه یې دا ده چې دوی به د منبرونو او ولسي ناستو له لارې کورنۍ دې ته اړ کړي چې د غم او ښادۍ په مراسمو کې د افغاني او اسلامي دودونو نه په سرغړونې سره ملا ماتونکي لګښتونه ترسره نه کړي. ناسالم رواجونو د منګه د ملت بدبختۍ طرف ته وړی ده. متاسفانه د ناسالم رواجونو له وجې نه خاص کر هغه ځوانان چې چیرته کوزده وکړي او هغه بیا 10 کاله ورکوي له دې هیواد نه، هغه د دې باعث کیږي چې دغه زندګي هلته په خارج کې خراب او تراب شي او د دغه پیغلې زندګي دلته په کور کې خراب او تراب شي. دویم دا ده چې ناسالم رواجونه د دې باعث کیږي چې د موږ ځوانان د غلا او د چورو چپاولو د نارواو په طرف باندې لاړ شي. د پلخمري ښاروال سید محمد اکمل په دغه ناسته کې د افغاني دودونو د ساتنې او پالنې په موخه وایي چې په دولتي جایدادونو باندې د مخکني حکومت لوري جوړې شوې نظامي پوستي او له منځه وړل شوي نظامي وسایط باید د راتلونکي نسل د معلوماتو لپاره د تاریخي میراث په توګه خوندي وساتل شي. مثلا بیزایی که در زمینای دولتی جور شده بود، امو بیزا باید تخریب نشود. او بیزا باید امو طور محفوظ نگاه شود که نسل‌های آینده ما شما از او یک عبرت داشته باشند که در پلانه سال در پلانه تاریخ اینمی تو یک افغانی‌ها، انگریزا و امریکا و روس شکست داده بودند. ما فی الحال یک نمونه خود براتون در تفه قرآن. تفه قرآن علی مردم دیگه کسی نه، خود زمین شخصی نیست، زمین دولتی است. باید اون محفوظ شود، باید اون نگاه شود، باعث میراث‌های تاریخي او باید حفظ نگاه شود. د دغه ناستې برخوال وایي چې په افغاني ټولنه کې اوس مهال یو شمېر کورنۍ د غم او خوښۍ په مراسمو کې تر ډېره پورې له بهره راغلي ملا ماتونکي دودونه پالي چې د افغانانو په اصیل فرهنګ کې هیڅ ځای نه لري، خو اوس یې کورنیو پالل په ځان مهم بللي او د نه پاللو په صورت کې د کمۍ احساس لري چې دا ناسم کار دی. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.